السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. له سبسکرایب وروسته ملګرو زه تاسو ته یو نوی اپلیکیشن ښایم چې د کارټون په شکل د ویډیوي لرنینګ جوړولو لپاره استعمالیږي چې د خپلو ماشومانو او روزلو لپاره ډېر ښه کار ترسره کوي چې دغه اپلیکیشن ټیلیګرامي نومیږي. ټیلیګرامي زه اوس تاسو ته ښایم چې څه ډول کار ترسره کوي. ټیلیګرامي باندې ما کلیک وکړه دوستانو. دا ټیلیګرامي اپلیکیشن ده. ملګرو ټیلیګرامي اپلیکیشن خلاص شه. اوس ګورو چې دغه باندې کلیک وکړو. دلته لیکلي کریټ. کله مو چې کریټ کوو ملګرو دلته تاسو ته اپشن راځي. ملګرو دغه کارټون شکل چې تاسو وینئ دا تاسو قسم قسم جوړولی شئ. دلته کریټ لیکلی دی ملګرو. دغه تاسو په زنانه شکل په نرینه شکل تاسو بدلولی شئ. غواړم زه نرینه شخص ځان ته وټاکم. ملګرو د دې لپاره موږ د سر جوړولو، د سترګو رنګ، د بوټونو او همدارنګه پتلون دا هر څه موږ دلته کولی شو. ملګرو دلته موږ او تاسې بیکګراوند بدلولی شو. کوم ډول بیکګراوند چې وغواړو هغه ورکولی شو. ملګرو زما دپاره دا بیکګراوند ښه ده. دا مې انتخاب کړه. دلته ما دا انتخاب کړه. اوس غواړم دې سره زه ساوند بند کړم. اوس راځم دلته میسیج باندې کلیک وکړئ، ریکارډ ووهئ. له ریکارډ وروسته ملګرو دغه کومو خبرې چې زه تاسو ته کوم دا به تاسو په ویډیو کې خپله وګورئ چې کارټون څه ډول خبرې ترسره کوي. نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. دا ویډیو به تاسو هم وګورئ چې اوس څه ډول ترسره کیږي. اوس دغه تاسو ووینئ هلته پاس لیکل شوي دي دغه وایس چې د کوم د کارټون سره اوس یو ځای کیږي. اوس په دغه وګورو. دلته دمه کوو لاوډینګ ته. ملګرو دې کې یو کمال بل دغه ده چې دا ټیلیګرامي اپلیکیشن چې دا د سکرین ریډر سره تعلقات لري. یعنې دغه وایس هغه حالاتو کې بیا له د کارټون سره نه سمیږي کله مو چې سکرین ریډر فعال وي. کله چې تاسو سکرین ریډر بند کړئ نو له هغې وروسته بیا دغه اپلیکیشن کار ترسره کوي. نو اوس سکرین ریډر چالان ده ملګرو. زه بخښنه غواړم تاسو یې خپل عملي ډول کتلی شئ. دغه اپلیکیشن چې ده د ماشومانو لپاره همدارنګه د زده کړو لپاره، همدارنګه د خپلو چینلونو د پرمختګ لپاره استعمالیږي. تاسو کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له ګوګل پلی سټور څخه کپي کړئ. د خدای په امان زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. سبسکرایب هېر نه کړئ.